امرالله صالح د طالبانو هرڅه د ډونالډ ټرامپ له شفقت سره تړلي دي. سلام، وخت مو بخیر. پام وکئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د پخواني حکومت لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې د طالبانو هرڅه د ټرامپ له انذار، رحم او شفقت سره تړلي دي. ښاغلي صالح په خپله ایکس پاڼه لیکلي، پر طالبانو د ټرامپ د مرستو له بندېدو سره سم د دولتي کارکوونکو معاشونه هم وځنډول شول. د صالح په خبره دولتي کارکوونکي راتلونکي 3 میاشتو پورې له معاش څخه بې برخې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اوس وخت کې د طالبانو حکومت خپلو کارکوونکو ته ویلي چې تر نامعلوم وخته پورې د معاشاتو غوښتنه ونه کړي. دوستانو، دا و تر منځي چمتو کلی خبر. تر